د موږ ښځو تعریف د استقلالیت نه چې دی دا دی چې کله موږ درس ووایو سترګې م خلاصې شولې نړۍ م ولیدله لوړ بوټان واغوندو په ظاهر کې تغییر راویلو شونډې غټې کړو د خدای دغه څه کومه څیره چې موږ تر کړې ښایسته که بدرنګه په هغو کې نور هم ګوتې وویو بیا پښه په پښه کېږدو وګرځو موږ وایو چې موږ مستقل یو او دا د موږ حقونه دي او نورو ته هم وښیو ډینرانو ته وایي چې وګورئ موږ دغه حقونه غواړو موږ مستقل یو استقلالیت دو ته وایي نه قربان زه اوس تاته ووایم چې استقلالیت یا مستقل یا پوی پاتې کېدل دا د هغو ښځو تعریف دی چې همدا اوس په افغانستان کې په داسې شرایطو کې 80 سلنه ښځې لري هغه ښځه چې یوه ښه میرمن پاتې شوې ده که کار یې نه دی کړی که بېسواده هم ده اما د خپل خاوند تر څنګ د کور مدیریت یې ښه کړی دی ښه اولاد یې روزلی دی ښه تربیه یې خپل اولاد ته ورکړې د خپل خاوند فاینانشلي برخه یې ښه صحیح مدیریت کړې ده د خپل خاوند تر څنګ که هغه بیرون دی دا د کور دننه هر څه ته متوجه ده سلیقې ته متوجه ده د کور سلیقې نه یې ښکاري د دې د سلیقې نه ښکاري د اولادو د تربیې نه ښکاري هغه ښځه مستقله ده هغه ښځه پوه ده سواد یوازې دا نه دی چې ته صرف کتاب ولولې ډیګري واخلې استقلالیت یا مستقل کېدل یوازې دا نه دی چې زه په ظاهر کې تغییر راولم پښه په پښه واړوم او بیا یو نر ته ووایم چې زه مستقله یم ما درس ویلی دی او دا د ما حق دی نو مستقل پاتې کېدل یا استقلالیت درلودل دا دی چې د ما پلار اجازه راکوي چې زه درس ووایم زه کار وکم اما کار د پیسو لپاره ونه کم ولې چې دا د ما د پلار مسؤلیت دی چې ما لپاره پیسې وګټي نفقه مې په پلار ده تر څو چې واده کم کار د دوی لپاره کم چې ما د کوم درس چې ویلی دی په دو برخه کې زه علاقه لرم چې کار وکم او اسلام د کوم چوکاټ لازم ماته ویلي چې څه باید وکم نو کله چې تاسو واده کوئ او دلته بیا اسلام تکرار کړی دی چې د تاسو نفقه په خاوند باندې ده او دا یو د هغو مسؤلیتونو نه دی چې اسلام خاوند ته ورکړی دی دا په دو معنا نه ده چې خدایمه کې اسلام په تاسو باندې قیدګیري کا دا په دو معنا ده چې اسلام تاسو ته دومره سخت مسؤلیتونه درکړي دي چې هغه یو نر نشي کولی د تاسو په رقم مهربانه پاتې شي د خپل اولادونو لپاره یو نر نشي کولی د تاسو په رقم تر ګیزه پورې د اولاد لپاره ویښ پاتې شي نو دا یو ظلم دی چې بیا تاسو ته دا هم وویل شي چې تاسو باید کارم وکړئ دا ظلم تاسو خپله په خپلو ځانو باندې کوئ چې موږ کارم کوو موږ واده م لرو او بیا